رسول الله دبنو سٹیج پروگرام نمبر 5 په دې برخه کې بلنه ورکو راغلي مېلمانو لکه ډېر محترم جناب حاجی خلیل الرحمن ډومیل او سره ملګری جناب عبدالمجید ملنګ چې دوی راشي د پروګرام برخوالو ته خواش کړی شوی نعت وړاندې کی تشریف راوړي ډېر محترم حاجی خلیل الرحمن ډومیل او عبدالمجید ملنګ ډېر تکلیفونه دې تیر کړي د زړه سره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره وای 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 ډېر تکلیفونه دې تیر کړي د زړه سره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره ډېر د الله الله یا نازوله سختی در بند تیرے دی سرورا وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره وای 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 ډېر تکلیفونه دې تیر کړي د زړه سره وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره تل په کفارو تنګوله تل په کفارو تنګوله پلو تر برا بزوروله پلو تر برا بزوروله ګیله من لاړله دا کلینا دلبرا وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره وای 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 ډېر تکلیفونه دې تیر کړي د زړه سره وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبرا د خپل امت د پاره تیر تکلیفونه دې پسال دي او تیر تکلیفونه دې پدام دي در بند ګران در امت یاد دي در بند ګران در امت یاد دي خطار خوشی خیر البشر وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره وای 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 ډېر تکلیفونه دې تیر کړي د زړه سره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره ای دا امت غم خوړل ای دا امت غم خوړل دا امت غم کې شړل دا امت غم کې شړل کاشف حافظ رحمان گرانا رہ پارا وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره وښکل یا پیغمبر د خپل امت د پاره
ویم کشف حافظ رحمان گرانا رہ برا وخلیا پیغمبرا دخبل عمر دپارا وخلیا پیغمبرا دخبل عمر دپارا دے تکلیفنا دے تیر کری دسڑ سرا وخلیا پیغمبرا دخبل عمر دپارا وخلیا پیغمبرا دخبل عمر دپارا